قدرمنو دوستانو په سوشل میډیا باندې یوټیوب، فیسبوک او واتس اپ باندې روزانه خلک داسې ویډیوګانې شیر کوي چې په هغې کې داسې تاثر ورکوي چې دا د معجزاتو نه ډکې دي. کله داسې ویډیوګانې شیر کوي چې په هغې کې وایي چې د قیامت نښې پوره شوي دي، کله د یاجوج او ماجوج لوکیشن یعنی ځای ښیي، او کله خو داسې هم کیږي چې مسلمانانو ته خوشخبري ورکول کیږي چې د امام مهدي ظهور شوی دی او یا بیخي رانږدې دی. قدرمنو دوستانو دا خو واضحه ده چې زمون په خلکو کې د جستجو او د معلوماتو ماده کمه ده، کوشش نه کوي چې د یو سیس په اړه باندې مکمل معلومات پیدا کړي. اوس چې تاسو سره کومه خبره شریکوم هغه په سوشل میډیا باندې د یو ویډیو په باره کې ده چې خلک یې بغیر د سوچ او سمج نه شیر کوي، او دغه ویډیو په باره کې دا ویل کیږي چې په اسمان کې په وریځو کې یو قدرتي لاس راښکاره شوی دی. په دغه ویډیو کې هم دغه ښکاري چې په وریځو کې یو لاس راښکاره شوی دی. دغه ویډیو چې په یو نامعلوم ځای کې شوې ده د یو څو سکندو ویډیو ده، خو مسلمانان ورته دومره تشهیر ورکړو او دومره شیر کړله چې اوس ورته په سوشل میډیا او په فیسبوک، یوټیوب باندې د هر چا پام شوی دی او هر څوک یې شیر کوي. څه کسان خو دا دعوه هم کوي چې دا خبره رښتینې ده او دا د سعودي عربستان په یوه لرې علاقه کې مخې ته راغلې ده، او په فیسبوک باندې خو څه شیعګان دا دعوه هم کوي چې دا واقعه د کربلا سره خوا کې مخې ته راغلې ده. نو دوستانو د دې ویډیو په باره کې چې موږ څومره تحقیق وکړو نو موږ ته دا معلومات وشول چې دا ویډیو په برازیل کې شوې ده او د هغه ملک نه اپلوډ شوې ده، او اپلوډ کوونکي دا دعوه کړې ده چې دا د عیسی علیه السلام لاس دی. خو چې څنګه دا مناظر اسلامي ملکونو او مسلمانانو ولیدل نو هغوی د دې بیکګراوند کې د الله اکبر الله اکبر نارې او بیکګراوند واچولو او دا یې شیر کړله، او په دې سره د الله تعالی د وحدانیت تاثر خلکو ته ورکو. نو دوستانو تاسو اوس دغه خلکو د معیار او د ذهن اندازه وکړئ چې په برازیل کې یو ویډیو اپلوډ شوې ده او هغه دلته دوی بیا بیرته دوباره اپلوډ کړله او د اسلام د رښتینولۍ د ثبوت په تور باندې پیش کوي. قدرمنو دوستانو تاسو اوس داسې وکړئ چې په یوټیوب کې فقط همدومره ولیکئ چې هیومن هینډ اپیر ان کلاودز، نو تاسو ته به دغسې ډېرې ویډیوګانې مخې ته راشي چې په هغې کې تاسو دا فیصله کولی شئ چې دا ویډیو څومره رښتینې ده او څومره دروغ دي او څومره په دې کې ایډیټینګ شوی دی. دوستانو زمونږ د ریسرچ او د معلوماتو له مخې دا ویډیو مکمل دروغ ده. تاسو هم د دې مناظرو جایزه واخلئ او موږ ته په کمنټ سیکشن کې خپله رای ضرور راکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ. ډېر ژر به په یو بله معلوماتي ویډیو کې تاسو سره مخاطب شم. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.